دا څوک دی دا خوشبو به دا تا نه دستړی ژوند به درته څه ووایم یو متل دی وای یو متل دی وای غم نه داری بوز بخار موټر چې مریض خوراک دي جمعیت کې صدقه وکړه یاره غریب سړي د وجارېږي وي چا بیا نیواله نصیب صدقه کوي اله رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړی ژوند به درته څه ووایم اله رویا څوک دی دا خوشبو به دا تا نه خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه د زړه ارمان مې دی د زړه ارمان مې دی د څه شي ارمان لري مسجد دی او څنګه خفه ناستې خبره نه یم مریض چېر باندې شي هلکه غولی کتو کتو باندې میس ښه څنګه یي قصه وکړه قصه کور کې شی شته هېڅ شی نشته الله مهربانه ده الله غفور ولې کار نه کوې مریض مې ټول خلکو ته پته ده څه به شي اعصابو تکلیف دی اعصابو تکلیف بیا چېرته څه ویلي نه دی که به ورستي ګوانه لمونږ ته یې لیونی نه کوي ته کې چوکۍ دې پرېغوسته ډاکټر په بازار موټر به نه چلوي زه پوهېږم دې موټر ته چل غلی کړی دا خرڅوي خرڅوي او زه راغلم دا موټر خرڅوم له خیره سره سیمنټ پیالم هسې خرڅ کړه خو زه نه خرڅوم خپل ځان دپاره مسجد دپاره خرڅوي غریب سړي ته خرڅ کړه خو زه ځان دپاره نه خرڅوم هلکه غولی ولې نه خرڅوم الله شته الله شته تا خو دې ګرم لرم یارانو تا راځه که نه زه لنډر اچوم نن خبرې نن چې کار دی لنډر اچوم هغه ارمان چې ستا و انشاءالله پوره کېږي به نن نن به پوره کېږي درز د دویشتمه روژه ده ایوه راځه 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 سنو وایم د ده د زړه ارمان ما د زړه ارمان دی چې مسجد دی هغه دې موږ ته جوړ شي انشاءالله زما د زړه ارمان پوره شو مسجد راته په جوړېدو کې دی پوره شوی نه دی لنډر مینه نه اچوي او چې پوره شي د خیره سره کېږي انشاءالله بس نور هېڅ په ارمان دغه یو مسجد لرم چې پړی مې ارمان انشاءالله دغه پوره کړي نور زه نه پیسې ته ضرورت لرم هېڅ شي ته ضرورت نه لرم ته د کونړ یې د کونړیان غولی ولې وایي څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري په شپه ورځ مې راته یاد تله د ستړي ژوند به درته څه ووایم اله رویا هېڅ دې نه مخکې چې موږ د جومیات لنټر واچو هغې نه مخکې د ده کور ته ځو وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه دا وایي ذهني تکلیف پیدا شوی هېڅ څه په کور کې نشته کار روزګار خراب دی نن دوه کاره کوو یو د دوی کور دپاره سودا د روجې او بل بیا به د الله تعالی د کور مسجد لنټر اچول کېږي د الله تعالی د کور سره باید موږ ځان هم قربان کړو ځکه موږ ته هر څه الله راکړي دي اول ځو د کور ته بیا دوباره ځو لنټر اچو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي زه چې زه کور ته ځو یالکه غولی زما سره مې زړه نه کوي رایادوي له ما نه تللی زړګی
یاران جفا کوي خو خانه کوي حماس خپلواک ما هم دغه سیخه د سړي بزلنګه شو پوری دغه مثال تیر ما مر جاګي سره بس سات می تیر هغه سره بزان سره بزې سره موټر خواغه دی کنه موټر خلا له مریض ما نجمو ګاډه ته موټر بنو موټر چې مریض خوراک دی جمعیت کې صدقه وکړه یاره غریب سړي له وجاهيږي وجا بیا واده د سي صدقه کوي زمره مال خدای څنګه ټول کړل بس دې خو وایم خو خیم کلا یارا دا بزدا بزي بچی دي دې سره سات تیر یو بلم دا یو متل دی وای غم نه داري بوز بخا ول موټر وګورم چې موټر خو خراب کړی راځه خراب کړی خو دې نه دی موټر ان شاء الله ټول دې خراب کړی دی ټکر نه کې ګوره بدر تساؤ اکسله دوباره به جوړ کړم دا چې به شیشه باندې دوباره جوړ کوم پس کې تو خاصه نه ګرځې نو بل از در خرڅو جمعیت کې صدقه کوم نو چې سناروغه به روغه کوم باندې روغي ټول عمر به سناروغه ما ها صحیح ده روغي سړی زه راځم چې دا وخت جمعیت لنټر راچو کلا یارانو تا تزو سو وایم تاسو خبرې دونه سودا راخستې د روجې ټوله سودا الله وخرابېږي ما غو دې ورور لري وزه کوي الله به کې راشه الله راشه بچه دستړې ژوند بدر تساؤ وایم هلاره دا ټول سودا موږ راوړل نیمه راوړل موږ راوړل دا نیمه دې بل غریب راوړل او دا ته زړه نیمه به دې بل غریب خلک ور راوړل او وس ملي کېدو امامه مې خلک دی یو لګر ورته ولا وړي چا راوړي تا خلکو صدقه ما خلکو صدقه ولې کستاکو کور کې نه بیا نو ما دې مال الله راکړي یا خلک دې ورګدي څو خلک شته ما پر گاولګي دې ځکه کوم چې باخګلو هغه له ورکو نو نه خلاص یاله توبه دا څه شته چې مونږ رښتینی هغه ما کړی گاولي کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته دا زما یو عقیدوي او یو کلک او مسلمان رور دی وای ما ته وړه چا راکړي وای لګنونه مې ورکړه خلکو ته ځان ته به دې یو لګن ساتلی او ځان ته به ذکر نه ساتلو ما ویلې چې چې شه د الله په نوم کېښود به کوټې نه پرېږدي ټول د الله په نام کړي او ما د الله په نام یې وکړه الله غفور رحیم دی دا ته کوم طرف راغلی ما خدا په ذهن نو چې راته سه برځي مال ما خل شي راوړي راځه ورځنی ولې فلاره پنار ها ولې کور کې سنو نو کوم چې شرم کوګري مې مسته شین چې نو راځه اوس سودا وشل زه جمعیت لنټر راځم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه هغه لور وځي سره یو ویډیو جوړوم راشه بچي تاسو د وکیل لاندې دغه بشمار خپلې مخولي یارانو تا تزو سونه خپل لور مې ده هغه مې زوی دی چرګان راشه دا بیچارهګان چې دي یو غیرتي پلار لري او زما داسې دي لکه سکه ورېرونه پر ما حق لري الله دې نیکساني ورکړي زه لنډر راچو جمعه اختر ته خو دې کالي کړي پیسې مې درکړې وي ایوه اختر کالي به ښه ښایسته غوندې ښه اورا کې پروت یم چارا پورته نه کړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خاورا کې پروت یم چارا پورته نه کړم چې دا څرنګه ورور د پیدا کړی ورور هغه هر څه خدای الله نه ورکړي او یې ته ګوریم نه ما باندې نه الله په دې کې سمې نه لري پشپا اور له خیر سره د مسجد شریف لنټر اچو هغه مسجد چې ولس مستحق او د مسجد سره مینه وا 15 وخت لمونځ ته راتلل ټکن د غرمه کې به دی به خپل مانځه ته راتلل که سهار و که غرمه و که مازدیګر و که ماښام و په اتفاق به راتلل
په شریکه برات لرل رښتیا مونځ په هغه مونځ دی چې په جمع سره وشي او دعا هم هغه دعا دی چې په جمع سره وشي انشاء الله لانټر به اچو او د قرآن پاک په تلاوت بیا اچو تلاوت به کوو خو دا ځوان خو پېژنئ تاسې ته پېژني چې ته دا تا ورور یې دې خلکو ته دې ویل ورته سم چلېږي ګینې ورته بیا جومیات درته نه جوړوم ورته دې ویل ټولو ته مې ویل څه دې ورته ویلې دوی ویل جومات چې جوړېږي زما د واړه بچی شهیدان شوي دي دا د هغې په تدامن تاسو جوړېږي هېڅ چا شخصي کار دې کې نشته دی دا صرف پیسې بالله جوړېږي هغه ورونه تر مرګ نه جوړېږي او هېڅوک دې کې دا حق نه لري چې دا شی زما دی دا زما دی دا ټول چې دی دا الله جوړې دا الله جوړې دا ورون د ده په کور کې 15 شهیدان ورکړي دي او رښتیا دې کور ته چې زه راغلم دا سپین ږیري ټول مشران راغلل چې موږ ته مسجد شروع کړه او مستحق و چې شروع وکړو او ستا بچیانو ته الله جنتونه ورکړي الله دې بقو غمونه وساته الله دې په تا باندې رحم وکړي خو دې خلکو ته یو ټکان ورکړه ورته سم شي ګوره راکړئ هره ورځ راکړئ اختر راکړئ او دا خو ورور دی که دا خفه شي بیا زه خفه یم تا چې تا ته بیا زه هم وایم قرآن پاک تلاوت کیږي تر پایه پورې ملتیا وکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى صدق الله العظيم. إله العالمين څوک چې د جماعت کې مرسته کوي څوک د دې لپاره منډه ترله وي اله العالمین د ټولو سعی کوښښونه په خپل دربار علیه قبول کړي. اله العالمین څوک چې د استاد دین د مرکزونو سره کومکونه کوي د علماو سره کومکونه کوي د غرباو سره کومکونه کوي اله العالمین د هغوی په کورونو مالونو کې خیر او برکت واچوي. امين. اله العالمین تمام ضرورتونه مشکلات حل کړه. امين. اله العالمین زمونږ د اوران جاړ افغانستان ستا بدین باندې آباد لره. امين. اله العالمین په دې مسلمانانو آباد لره. اله العالمین څوک چې د مسلمانانو دشمن دی د افغانانو دشمن دی اله العالمین هدایت ورته وکړه. هدایت ورته نه کړي ازلي بدبخت دی مقدس مکه نه پناه کړه. اله العالمین د دې راغلو خلکو ټولو سعی کوښښونه په خپل دربار علی قبول کړي. اله العالمین د انجینر صاحب عمر دراز ورکړي. اله العالمین د مرګ عمر دراز ورکړي. تمام شرعي حاجتونه پوره کړي. اخلاص کړي. قرآن شریف عاجله ورکړي. وصلی الله تعالی علیه. جزاک الله. بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پر زل باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه نیل دې شم نبه او وینما پخپو تړلې په زنځیر مزه دستړې ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزړ باندې سلګکی کوي
بس دې نو بس نو راز سنو وایم خورا کې پروت يم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړی تصویر یم زه خورا کې پروت يم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړی تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېر د نه لري پشپا ورځ ورات یاد تلا دستړې ژوند بدر تس وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایا دوی لمانت للې زړګي یاران جفا کوي خو خانه کوي حماس خپلواک یم هم دغه سیخه